السلام علیکم زموږ ګرانو خوږو دوستانو ملګرو خدای دې وکړي چې ښه وئ جوړ وئ شپې ورځې ژوند زندګي او صحت مو هم ښه وي او زموږ ټکنیکل شاهد پښتو یوټیوب چینل ته ښه راغلاست درته وایو ملګرو تاسو ته نن ورځ موږ بیا یوه ډېره زبردسته بهترینه مهمه ویډیو چمتو کړې خدای دې وکړي چې انۍ ویډیو هم ستاسو د خوښې وړ وګرځي په انۍ ویډیو کې د پریمس کارکوونکو هر هغه څوک چې پریمس اپلیکیشن استعمالوي هغه لپاره زه ډېر د خوشحالۍ زیری لرم له ځان سره چې په انۍ ویډیو کې به زه تاسو ته وړاندې کړم چې څوک پریمس اپلیکیشن استعمالوي لکه څرنګه چې پریمس اپلیکیشن کې نوي نوي اپډیټونه رامنځته کېږي نوي نوي تغییرات کې راځي او بیا قسم قسم پالیسۍ لګېږي د دوی نو نن یو ډېر زبردست خبر ما د پریمس اپلیکیشن ترلاسه کړ چې ومې هم لیدو نو مخکې له هغه چې موږ ویډیو شروع کړو ستاسو ټولو خوږو دوستانو ملګرو څخه زه هیله کوم که تاسو که څوک زموږ یوټیوب چینل ته نوي راغلي یاست زموږ یوټیوب چینل به نوي سبسکرایب کړئ حتما یې سره سبسکرایب کړئ چې په آینده کې زموږ نوره بهترینې ویډیوګانې تاسو ته په خپل وخت سره در ورسېږي نو زه راځم پریمس اپلیکیشن ته لکه څرنګه چې ملګرو تاسو ته معلومه چې په پریمس اپلیکیشن کې مشکلات رامنځته شوي وي څو ورځې مخکې مثال چې په کات په افغان بیسي مې او روشان سیم کارت ته پیسې لیږل کېدې او د نوره کوم سیم کارتونه چې مثال یا ایم ټي این یا سلام هغه ته پیسې نه لیږل کېدې نو دوی اوس تاسو ته زه د خوښۍ خبر درکوم چې هغه ټول مشکلات اوس په پریمس اپلیکیشن کې حل شوي دي هر ډول سیم کارت تاسو کولی شئ چې پیسې ولیږئ ما په خپله ایم ټي این سیم کارت ته له همدې پریمس اپلیکیشن څخه پیسې ولیږلې چې زه تاسو ته ښایم پیسې هم درته ښایم زه دلته پیمنټ نه کلیک کړم دا یو ډېر زبردست خوشحالۍ خبر و چې په پریمس اپلیکیشن کې ما ترلاسه کوم یا ډایرکټ په آپشن نه کلیک وکړم پیسې ولیږل شوې نو ډېر ملګري به د دې مشکل سره مخ وي چې د پریمس اپلیکیشن څخه به دوی پیسې نشي لیږی ایم ټي این سیم کارت ته په افغانستان کې تاسو دلته وینئ ما 400 افغانۍ د پریمس اپلیکیشن څخه وایستې نن ورځ تاسو وینئ سپټمبر 8 نیټه په 8 بجې په 1 بجه 8 ملټۍ باندې مو دا پیسې چې کومې دا ترې ویډ راکړې او ومې لیږلې سیم کارت ته ایم ټي این سیم کارت ته نو ویډیو د نورو ملګرو سره هم شیر کوي چې هغه هم د دې خبر څخه برخمن شي چې که څوک د دې مشکل سره مخ وي چې ایم ټي این سیم کارت ته پیسې نه لیږل کېدې اوس پریمس اپلیکیشن کې هغه مشکل حل شوی دی او ایم ټي این سیم کارت ته تاسو کولی شئ چې پیسې ولیږئ نو ما زه به دې وتوانېدم چې دا خبر ستاسو سره شریک کړم چې څوک پریمس اپلیکیشن استعمالوي چې دا مشکل اوس رفع شوی دی نو خدای دې وکړي ملګرو چې ویډیو مو خوښه شوي که خوښه شوي مې لایک یې هم کوئ او د نورو خوږو ملګرو سره یې هم شیر کوئ او زموږ چینل حتما درسره سبسکرایب کړئ په آینده کې زموږ نوره هم تاسو ته ډېرې مهمې بهترینې خوندورې ویډیوګانې اپلوډ کوو د انټرنیټ څخه آنلاین پیسې ګټلو په باره کې دغسې د ټکنالوژي په باره کې او نوره ډېرې مهمې ویډیوګانې زموږ په یوټیوب چینل باندې اپلوډ کېږي تاسو که چینل سبسکرایب کړئ تاسو ته به هره ویډیو په خپل وخت سره رسیږي د اوس لپاره د خدای په امان ټولو ملګرو ته ښه وخت